बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। د خوږ نیم پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خبرې منلو لپاره الله تبارک وتعالی په قران کریم کې دوه قسم الفاظ استعمال کړي دي. یو لفظ د اتباع، یو لفظ د اطاعت. حضرت قاضی فضل الله صاحب رحمت دامت برکاتو فرمایي چې په اتباع باندې بنده ته ډایرک الله ملاويږي او په اطاعت باندې بنده ته جنت ملاويږي. اتباع څه ته وایي؟ د هغې فایدې څه دي، د هغې طریقې کار څه دی، او د اتباع په باره کې زموږ د مشرانو، بزرګانو، علماء کرامو نظریات او د هغو طرز عمل څه. راځئ چې د قاضي فضل الله صاحب په دې ویډیو کې وګورو. السلام علیکم. مونږ د دې سنتو ډېر اهتمام نه کوو. د سنتو ډېر اهتمام وای نه کوو، نو خلک کوئی دی باندې عذاب نشته. مونږ دا ټول کارونه مونږ د عذاب ثواب لپاره کوو. حضرت شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه با عموما ماسخوتن مانځنه بعد 2 رکعات نفل پناس تکول. 2 رکعات نفل حضرت سندھی رحمت الله علیه فرمایي ما تاسو کو چې حضرت د ناس تو د نفل او ثواب دا نیم نه دی. بما ته یقینا دی، بس نور خدای ادب د وجما سونه وي. صرف مثلا یې معنا دا چې ته پناس ته ولې کې دا خدای ادب خلاف و. صحیح نور ما سونه وي، خو ما یې د ناس ته د نفل او ثواب دا نیم نه دی. نعمت به شک دی، خو عزت دوره خود غرض نیم چې هر شی سره پاره کوم چې خدای وسره کوي. حضرت عائشہ فرمائی نبی علیہ السلام ما خطن بعد کله کله 2 رکعات پناس تکول اتباع کې کوم. سکه کو او اتباع باندې سړی خدای ته رسی، په اطاعت باندې سړی جنت ته رسی، په اتباع باندې سړی خدای ته رسی.